اظهر الحسد الکه دا حسد تخصیص والی شو وی بنا دا کوڑی سحر جادو سکیم سازش دشمنه که دا شیطان که دا انسانی پا حسد دا حسد ستا وائی طالبان وی تمنی و زوال نعمت عن المنعم علیه یو غفته دا پس خیدل و تموائی تمنی و زوال نعمه مثل دا نعمت دا منعم زویم خدایا دل دا علم ولی ورکرده ده دا حکولی ولی ده دا مولا ولی ده دا خلق عزت ولی کئی سپینا جامع ولی ده دا موٹری ولی ده دیتا حسد وی دا دی ولی ورکڑی چی دا نوی دا تمنا که یار دا دیر خطرناک شیر مضموم طول حسد مضموم ده او دمر خطرناک شیر یو حدیث میں کہتا وی دا عرفی پروز دا عرفات میدان کے اللہ گناہگارم بخی فرشتے پلان کی گناہگار وی دا میں موسر و بخوا خو کدا چاپ از لکی حسدی مسلمان تا دا عرفات پاغ میدان کیم نبخی یو بل حدیث میں کہتا لیلت القدر خاص ٹیم کہ اللہ ارچا دعا قبلی او بخنا کئی اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنا لیکن پا دغا ٹیم کے دا حاسد سڑی دعا من خدای نقبل ہے نظمان زر کے سوچ راجی دا آوانے دی پا خدای تیراز کے دا نعمتون اللہ ورکتے ہوئے ولی پا خدای دی تیراز نمبر 1 دویم تا تا اللہ بے انصاف اخکاری عیاذن باللہ دا نعمت دا دی ولی ورکڑے کہ دا نبی یعنی اللہ تا انصاف نہ دے کر او بل دریم خبره ځان ته د خدای نه پوښ کاری هغه مستحق او خدای غلا ورکو ته نه تعالی نه درکې تا ته ځان مستحق کاری هغه مستحق نه دی څومره خطرناک شی او پس خیدل دا ځینې محمود ځینې مضمون بعضو کې خو بعضو کې بد لکه یو سړی ښکلی اواز خدای ورکړی دی او نعتونه پې وایي بانګ پې وایي تلاوت یاره د ده د خدای نصیب کي د ده نه نه یادوم چې لرې شي خو که داسې زما وې نو ما به پې نعتونه وې او تلاوت به مې کو دا اوس مخه شی دی او که یو سړي د ښکلی اواز ورکړی دی خدای پاک اپې ګانې او سندرې وایي یاره که داسې اواز زما وې نو ما به پې ګانه وې او ما به ورسره چورلکم وو نو دا خشه نشو مضموم شو که پا خک خواو پا بدو که بد نو بنا پا حسد و زکی او ازا حسده چه ظاهر کی ولی تو دن نئی نو دتا تاوان دی زاک سر طالبانو تا ویم دا حسدی سڑی دا سزا دیر چڑی خپلو خوڑو